داسې اخلاق ځان کې به پیدا کو، داسې برخورد ورسره وکړو عام وګړي ولس سره چې هغه سبب د رغبت وي نه سبب د نفرت. دا زموږ ستاسو هدف. قدرمندو، دا 20 کاله مبارزه مونږ او تاسو څه دپاره ورکړی و؟ دې دپاره نه و چې اسلامي نظام دې قایم شي. په تاریخ کې دونه استشهادي په شر القرون کې نه ده شوی. او اسلامي نظام کله قایمیږي چې اقامه د معروفاتو وکړو او ازاله د منکراتو وکړو. دنیاوال او نړیوال دا منفي تبلیغات کوي چې امر بالمعروف د ټولو نه سخت، نړیوالو ته امر بالمعروف لفظ، دا لفظ سره نړیوال حساسیت لري. اوس نړیوال ولې دونه حساسیت لري؟ قدرمندو، تاسو تحقیق وکئ. د اسلام دشمنان 2 لفظو کلماتو سره حساسیت لري. یو امر بالمعروف نهی عن المنکر سره او دویم جهاد سره. هغوی ته دا پته ده که جهاد وي مسلمان به وي، که امر بالمعروف او نهی عن المنکر موجود وي اسلامي نظام به قایم وي. تا باندې آباد ملیونونو خلکو زړونه دي، تا باندې آباد ملیونونو خلکو زړونه دي. خیال کوه طالب درته هیلې امیدونه دي.